بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ تاسو هغه هم ویلې انډنټ مو ویلې انکریز او ډیکریز که چیرته غواړو چې یو پاراګراف لږ مخکې شروع شي، مثلا یو فایل دی کوچ په نوم لرو، په دې کې زه غواړم چې دغه پاراګراف لږ مخکې شروع شي، کرسر پکې ږدو وینئ له دې خوا نه فاصله زیاتوای شو او بیرته کموای شو. بل مو بولیټس ویلې چې ورسره نشانونه ورکوو، چې کله د یو شي اجزا ولیکو نو دا کلیکوو نشانونه ورسره راځي، ترڅنګ موږ که بټن یې کلیک کوو کوای شو ورسره شمارې او دا شیان هم راولو. او دې ځای نه هم لاین سپیسینګ ویلی و چې د لاینو ترمنځ فاصله زیاته شي او که کمه شي. دا مینه پرونی درس و. بیا راځو پاراګراف ته. پاراګراف څه ته وایي؟ همیشه ګوره چې موږ په ورډ پروسیسر پروګرامو کې لکه ورډ پیډ او ورډ په دو کې چې موږ خط لیکو، زه چې دا جمله لیکم تر څو زه انټر ونه وهم چې هر څومره خط لیکم دې ته یو پاراګراف وایي. مثلا کله دې ځای نه شروع شي انت صفحې تر اخره چې انټر نه وهمه معلومات هم داسې لیکمه، اوس چې دا کله یو لاین پوره شي دویم لاین ته خپله ځي. مثلا زه لیکم چې بریا انسټیټیوټ اف انفارمیشن کنه ټیکنالوژي، چې یو لاین پوره شي بل لاین ته خپله ځي، یعنې د انټر ضرورت شته نه، خپله دویم لاین ته ځي. نو چې کله موږ خط لیکو انټر ونه وهو هر څومره خط چې ولیکل شو دې ته یو پاراګراف وایي. نو بیا کله چې تغییرات پکې راولي، اوس دا پاراګراف ته زه دې کې کرسر کړم چې تغییرات پکې راولم نو د دې ضرورت بیا نه وي چې زه ټول پاراګراف سلیکټ کړم، فقط کرسر پکې کړئ. کرسر چې د کیکو پاراګراف کې سیټینګ تغییرات راځي، مثلا زه الاینمنټ چینجوم ګوره د ټول پاراګراف چینجېږي، یا مثلا لاین سپیسینګ یې زیاتوم د ټول پاراګراف چینجېږي. نو ضرورت بیا نشته چې موږ ټول پاراګراف سلیکټ کړو، فقط کرسر پکې کړو. نو دلته بعضې نور تغییرات هم د پاراګراف شته. اوس مثلا ما دې کې کرسر ایښی، زه دا کلیک کوم، ګوره دلته بیا راځي انډیټیشن. دلته هم موږ درلوده چې یو پاراګراف له لیفټ نه څومره مخکې شروع شي، دلته هم شته. دلته اندازه ورکوي چې له لیفټ نه څومره مخکې شروع شي او له رایټ نه څومره دې خواته شروع شي. اوس مثلا دې پاراګراف کې ما کرسر ایښی، نو زه ورته وایم چې له لیفټ نه دې څومره فاصله ولري، 1 انچ فاصله دې ولري. اوکې که وینې له نور نه 1 انچ رامخکې کېږي، دې ته مینه انډیټیشن وایي. له دې ځای نه هم کولی شو چې بیرته یې کم او زیات کړو، او دلته هم کولی شو چې تعداد ورکړو. له رایټ نه څومره وي، له دې بل طرف نه فعلا چې لیکو د دواړو طرفونه کېږي. فرست لاین که غواړئ چې صرف د اول لاین یې لږ مخکې شروع شي، د پاراګراف صرف اول لاین مخکې شروع شي. بعضې وختونه موږ غواړو چې د اول لاین لږ مخکې وي که نه. اوس مثلا وایم چې دغه پاراګراف اول لاین دې هم لږ مخکې شي، نو بیا صرف دغه اول لاین به نظر نورو لاینو ته لږ مخکې وي. او بل پکې ده لاین سپیسینګ، دلته مو ویلې دا او دا یو شی ده که غواړئ چې لږ لاین سپیسینګ ورته ورکړي. او بل پکې ده الاینمنټ، دا الاینمنټ او دا الاینمنټ یو شی ده. صرف دغه ځای کې یو جسټیفای ده چې تر اوسه مونږ نه ده ویلی، دلته هم شته جسټیفای، دلته هم شته. جسټیفای بیا څه کار کوي؟ که چېرته زموږ پاراګراف لږ زیات وي، اوس دا یو پاراګراف ته انټر پکې نه وهمه، لږ به یې زیات کړمه. له دې خوا که وګورئ ټول لاینونه له یو ځای نه شروع دي، داسې منظم ښکاري، له یو ځای نه شروع دي. خو دلته یو لاین دلته ده، بل دلته ختم ده، بل دلته. دلته ولې غیر منظم ده؟ په دې خاطر غیر منظم ده چې دغه لغت چې اوس دلته لیکل شوی انفارمیشن، دا لغت ګوره دلته مکمل نه ځایږي. موږ تاسې مارجن ورکړی چې 1 انچ د مارجنز وي، نو تر دغه ځای پورې چې زیات راشي نو تر دغه ځای راځي، نور نشي ځای دی که نه. نو بیا که چېرته 2 تورې دلته ولیکي نورې دلته ولیکي، خو لغات نیمایي کېږي، مفهوم له لاسه ورکوي. نو دی مجبوره ده چې ټول لغات لاندې راولي. په دې خاطر دا طرف یې ټول یو ځای برابر وي، ترتیب یې برابر وي، خو د دې طرف بیا برابر نه وي. خو که کله غواړئ چې برابر دي شي، لکه دا چې دا هم همداسې شي، نو بیا به پاراګراف کې کرسر ږدئ، جسټیفای به کلیکوئ. جسټیفای د دې لغاتو ترمنځ فاصله لږ زیاتوي، دا طرف هم برابروي او دا طرف هم برابروي، دې ته جسټیفای وایي. په دې ځای کې هم شته، که غواړئ چې کله جسټیفای کړئ له دې ځای نه هم جسټیفای کولی شئ. پوه شوئ په دې باندې؟ بل عکس مو پرون هم وویلې، که چېرته غواړو چې عکس راولو پکچر کلیک کوو، هر چېرته چې مو عکسونه وي په کمپیوټر کې یو عکس رااخلو، عکس دلته راځي. که بیرته ډیلیټوئ کلیک یې کړه، ډیلیټ بټن ووهه، له دغه کونجونه یې وړکی غوټولی هم شو. له دې ځای نه مثلا صرف داسې وړکی کوئ، له دې ځای نه دې خواته وړکی کوئ، له کونج نه دو طرفه همداسې غټېږي، همداسې غټېږي. دا عکس شو. بل د پکې پینټ ډراونګ، دا که چېرته غواړئ چې یو شکل رسم کې د پینټ پروګرام را خلاص شي دلته. اوس مثلا زه غواړم چې دغه ځای کې یو رسم جوړ کړم. رسم به په کوم پروګرام کې جوړو؟ هغه په پینټ پروګرام کې جوړیږي. نو بیا هر ځای کې چې د کرسر کېښو بیا به دا کلیکوئ، دا رسم تاته همالته د پینټ پروګرام خلاصوي. اوس چې کله دلته زه یو شی رسم کړم، مثلا دا یو شکل د ما رسم کړم، رنګ به هم لږ ورکړو، دا چې کله دا کلوزوي دا رسم چېرته راځي؟ دلته راځي. دلته بیا عکس غوندې ښکاري، چې کلیک کوئ بیا عکس غوندې. که دې دوباره تغییرات راوستل بیا په دې کې ډبل کلیک کوئ، چې کله دې ډبل کلیک وکړو بیرته هماغه پینټ پروګرام راځي. بیا چې دې تغییرات راوستل، اوس مثلا دلته مې لږ نور تغییرات هم راوستل، چې کله یې کلوز کړم هغه دلته ورسره راځي. دې ته پینټ ډرایوینګ وایي.
که ډیلیټوي کلیکي که ډیلیټ وشي. بل د ډیټ اینډ ټایم که غواړې چې تاریخ ولیکل شي د کومې ورځې د نن ورځې هر چېرته چې غواړې همالته کلیک کړه ډیټ اینډ ټایم کلیک. اوس ګوره نن تاریخ څو ده 28 د 12مې میاشتې د 2019. ګوره دا هم ټول همغه دي د 12مې میاشتې 28 تاریخ. دلته صرف اقسام دي چې هر یو د خوښېدو همغه کلیک کړه اوکې کړه همغلته راځي. دته ډیټ اینډ ټایم وایي. بل دا object insert object insert په معنا د ورچولو ده. insert معنا ورچول. اوس دغه ځای ته کوم پام شي ګوره دلته چې لیکل شوی ده insert لیکل شوی ده یعنی دلته چې موږ دا څه اپشنونه لرو دا ټول insert دي. عکس ور اضافه کوي د رسم یو شی ور اضافه کوي ډیټ اینډ ټایم ور اضافه کوي که object ور اضافه کوي. او دلته به چې لیکل شوی وو پاراګراف دغه اپشنونه ګوره ټول د پاراګراف وو چې پاراګراف الاینمنت لیفت شي رائټ شي فاصله زیاته شي کمه شي مینه د پاراګراف نو دا insert ده. نو دلته بیا insert object څه معنا insert object بیا که چیرته غواړئ مثلا زه دغه ځای کې غواړم چې د یو بل پروګرام مثلا د اکسل نه یو شیټ راواخلم دلته یې واچوم هر پروګرام چې زموږ په کمپیوټر کې انسټال ده که چیرته غواړم چې د هغو نه کوم شی په هغو کې جوړ کړم او دلته راشي بیا به object استفاده کوئ. دلته چې ګوره دا صرف او صرف کوم پروګرام خلاصوي پینټ پروګرام خلاصوي خو په دې کې موږ هر پروګرام خلاصوای شو چې دا کلیک ګوره کوم پروګرامونه چې زموږ په کمپیوټر کې انسټال دي د ټولو نمونه دلته راځي. هر پروګرام چې زه غواړم هغه به کلیکوم. مثلا زه فوټوشاپ غواړم فوټوشاپ به کلیکوم او کلیکوم وای په دغه ځای کې ماته فوټوشاپ خلاصيږي چې زه هر کار په هغه کې وکړم هغه شی دلته راځي لکه څنګه چې په پینټ کې وکړو. پوه شئ په دې باندې. اوس مثلا دلته زه کوم پروګرام خلاصوم فوټوشاپ خو هر پروګرام چې خلاصوي فوټوشاپ خلاصو شاید لږ وخت واخلي. فوټوشاپ خلاص کړو اوکې فوټوشاپ خلاصي کورل را بخلاص اوس ګورل ته د کوم پروګرام خلاصوي کورل را بخلاصوي چې دلته هر شی رسم هر شی دې جوړ کړو رسم بدل راځي. دته insert object وایي یعنی insert object نه مونږ کولای شو چې د هر پروګرام کې یو شی جوړ کو او دلته یې راولو فقط insert object وکړئ. دا به وخت واخلي. یعنی کورل را خلاص شو چې زه د پروګرام کې هر څه جوړ کړم او دا بند کړم دا به راسم چیرته راځي هم د ورډ پیډ پروګرام ته به راځي. نو دې ته insert object وایي چې د insert object له لارې ته کولی شي چې هر پروګرام خلاص کړي او په هغه پروګرام کې چې بیا هر شی جوړ کړه دلته راځي. پوه شوې په دې. بل د find څه معنا پیدا کول. کله چې زه یو اپلیکیشن یا ډاکومنټ ولرم اوس دا یو اپلیکیشن ده زه په دې کې غواړم چې وګورم چې بریا چیرته لیکل شوی ده که نه ده لیکل شوی پسې ګرځم که نه. نو که چېرته هم داسې د سکرول بار له لارې ګورو شاید وخت واخلي نو اسانه طریقه به فایند وي. فایند کلیک کړه. فایند چې دې کلیک کړو دلته ګورې لیکلی فایند واټ څه شی غواړې چې پیدا یې کړې نو دلته به یې لیکې. مثلا زه وایم چې کوم لغت راته پیدا کړه بریا. فایند نیکسټ کلیک یې کړه ګوره دی خپله انتخاب. فایند نیکسټ که بیا کلیک کړم یعنې که چېرته بل لیکلی وي هغه هم راته پیدا کړه. خلاص چې څومره فایند نیکسټ وهې چې هر چېرته لیکلی وي ټول درته پیدا کوي تر څو خلاص شي. چې کله خلاص شي نو بیا دلته میسج درکوي چې سرچینګ فینیش شو. ګوره زه تر اخره لاړ شم فایند نیکسټ وینې ډېر زیات دي. نه ورک فیټ کې تعداد نه معلومیږي نه د پروګرام کې تعداد نه معلومیږي. نو فایند نیکسټ چې څومره وهې چې هر څومره لیکلي وي ټول به درته پیدا کوي. دته فایند ویل کېږي. بل په دې ځای کې موږ میچ هول ورډ اونلی او میچ کیس لرو. اول به راشو میچ کیس ته. میچ کیس څه کار کوي که چېرته موږ لغات په وړو په غټ ABC لیکلي وي اوس مثلا دلته ما بریا په غټو حروفو لیکلی دا اشکال به ډیلیټ کړو او دلته مې هم بریا په غټ ABC لیکلی ده او دغه ځای کې وینئ یو حروف یې غټ ده نور وړه ده. نو چې کله زه دلته فایند ته راځم او ورته وایم چې بریا راته پیدا کړه که چېرته میچ کیس کلیک کړم میچ کیس مطلب دا چې دلته هر رقم وي او دلته ما لیکلی وي هماغه شی راته پیدا کړه. اوس مثلا زه دلته بریا په غټ ABC لیکم دلته اوس ما څه رقم لیکلی په غټ اوس صرف هغه بریا راته پیدا کوي چې حروف یې غټ وي. که چېرته ما میچ کیس ټریک مار کړی وي اوس ګوره فایند کلیک کړم وینه دا پیدا شو. فایند نیکسټ دا هم پیدا شو خو چې نور کلیک کوم نور نشته ځکه چې نور په غټ ABC نه دي لیکلي په وړه ABC لیکلي دي. یا مثلا زه دلته بریا په وړه حروفو ولیکم بریا او دلته میچ کیس کلیک نه وي اوس به کوم یو راته پیدا کوي چې صرف په وړه ABC کې. اوس ګوره دغه هم نه پیدا کوي ولې نه پیدا کوي ځکه چې دې اول حرف غټ ده. نو اوس که زه دا کلیک کړم اوس ګوره هسې بریا نشته
که چیرته اول حرف ورته غټ کم اوس یې کلیک کم اوس به ګوره دا پیدا کړي وینې ټیک چې دا نو میچ کیس چې دلته د هر رقم لیکلی وي هماغسې درته پیدا کوي که دلته په غټو حروفو والا درته پیدا کوي که دلته په وړو حروفو بیا وړو حروف والا درته پیدا کوي یعنې دا موږ ته یو اساني پیدا کوي چې کله ته یو لغت پیدا کوي او ته وایې چې نه هغه چې په غټ اې بي سي لیکلي هماغه راته پیدا کړه نو بیا به ضرورت نه وي چې دی دومره ډېر وګوري او تا ته هماغه پیدا کړي راسن به هغه غټو کې درته وګوري او که چېرته مثلا په وړو کې دلته لیکلی وي نو صرف هغه وړو کې به درته وګوري هماغه به درته پیدا کړي دې ته میچ کیس وایي بل د میچ هول ورډ اونلی دا بیا څه کار کوي که چېرته زه دلته اوس ګوره یو دوه نومه لرم علي او ولی فایند کې ورته وایم چې ما ته علي پیدا کړه میچ کیس به فعلا ترې ایسته کړو فایند کلیک کوم علي پیدا شو فایند نیکسټ بل علي پیدا کړه فایند نیکسټ بل اوس د علي د کولی که ډبلیو ترې ایسته کېده خو بیرته هماغه علي ده که نه نو دی ګوره دا هم راته پیدا کوي چې د لغات منځ کې بیا هغه هم درته پیدا کوي که چېرته موږ وایو چې نه ټوټل دی بیا راته پیدا کړه بیا به دغه یو کلیک کوو میچ هول ورډ اونلی بیا چې د لغات په منځ کې بیا هغه نه انتخابوي صرف چې جدا ځان ته نویشته هماغه پیدا کوي اوس ګوره نور نشته بیرته بله سره هم دغه پیدا کوي دې ته میچ هول ورډ اونلی وایي که چېرته دا یو کلیک وي دلته چې د کوم شی لیکلی وي هغه که مستقله په صفحه کې موجود و درته پیدا کوي که د بل لغات په منځ کې و بیا درته پیدا کوي دې ته فایند وایي بل د ریپلیس څه معنا بدلول که چېرته غواړئ چې یو لغات یو نوم یو جمله په بلې جملې بدله کړې په هغه صورت کې به بیا بریا استفاده کوي اوس ګوره زه ورته وایم چې دی اول وایي چې فایند واټ څه شی پیدا کوي مثلا زه ورته وایم چې ما ته انسټیټیوټ پیدا کړه فایند نیکسټ انسټیټیوټ یې پیدا کړو دا به فعلا ترې ایسته کړو دلته راځي ریپلیس ویت دا به څه شي بدلای که کله زه وغواړم چې بدل کړم مثلا ما انسټیټیوټ لیکلی او زه وایم چې نه انسټیټیوټ په ځای د ایجوکیشنل سینټر راشي اوس ما انسټیټیوټ ډېر ځای کې لیکلی ګوره دلته هم لیکل شوی دلته هم لیکل شوی تقریبا په دې ډاکومنټ کې ډېر زیات ځایو کې لیکلی نو که هر یو زه بدلوم داسې خو به ډېر زیات وخت واخلي نو بیا چا نه استفاده کوم ریپلیس نه مثلا ورته وایم چې ما دا انسټیټیوټ پیدا کړه ګوره پیدا یې کړو ریپلیس ویت په څه شی بدلوي مثلا زه ورته وایم چې په ایجوکیشنل باندې اوس دلته دوه بټن لرو یو ریپلیس یو ریپلیس آل ریپلیس چې د کوم یو سلیکټ د دغه یو به درته بدلوي نو که صرف دا یو دی بدلوو بیا ریپلیس اوس ګوره زه ریپلیس کوم مینې دا به راته بدل کړي بیا به راشي دا بل ته که دا هم بدلوم ریپلیس چې کوم یو سلیکټ وي هماغه یو بدلوي او که وایي چې د ډاکومنټ کې چې هر څه دي ټول په یو وارې بدل شي بیا ریپلیس آل چې کله ریپلیس آل کې ګوره دلته به درته وایي چې ورډ پیډ هیز فینیش سرچینګ د ډاکومنټ اوکې کې زه دا کلوز کوم چې چېرته بریا هغه انسټیټیوټ و اوس به د انسټیټیوټ په ځای څه شی لیکل شوي وي ایجوکیشنل وینې دې ته ریپلیس ویل کېږي او ریپلیس کې دغه آپشنونه بیرته همدغه کار کوي اوس مثلا زه ورته وایم چې ما ته کوم یو پیدا کړه بریا چې په غټ حروف لیکلي وي نو اوس فایند نیکسټ ګوره بریا چې په غټ حروف لیکلی ما هغه راته پیدا کړو په څه شی بدلوي هر شی چې دلته ورته لیکې په هماغه یو کوم یو درته بدلوي صرف هغه غټو حروفو والا واړه حروف والا بیا نه بدلوي دې ته ریپلیس ویل کېږي بل د سلیکټ آل چې دا څه چې خط وي شکلونه وي په دې ډاکومنټ کې چې هر څه وي ټول درته سلیکټوي نو چې کله ټول سلیکټ شو اوس چې هر تغیرات راولي په ټولو کې راځي مثلا زه غواړم چې فونټ سایز بدل کړم ګوره ټول به بدلېږي ټول به 14 شوی وي که غواړم چې رنګ چینج کړم اوس به د ټولو رنګ چینج شوی وي ګوره دې ته سلیکټ آل وایي د سلیکټ آل شارټکټ کنټرول ای کنټرول بټن نیسي او ای وهې ټول سلیکټ کېږي اوس مثلا ډیلیټ بټن په کیبورډ کې وهم ټول به له منځه لاړ شي کنټرول ای شارټکټ به چې کرسر باندې راشي هم به ولیکل شي ګوره کنټرول پلس په دې منیو پوه شوئ دې منیو کې اوس راځو بیرته دلته کلیبورډ ته کټ کاپي او پیسټ دا درې څه کار کوي اول راځو کاپي ته کاپي لکه له نوم نه چې ښکاري کاپي کول مثلا دغه ځای کې دا جمله لیکلې زه غواړم چې دغه جمله دغه ځای کې بیا راشي نو که چېرته زه لیکم شاید وخت واخلي نو اسانه طریقه یې څه ده چې دا سلیکټوي او دلته کاپي کلیکوي کاپي چېرته یې غواړئ زه هم دغه ځای کې همالته به کرسر بوځئ فقط پیسټ به کلیک کړئ دا جمله به هلته بیا راشي هر څومره خط چې وي اوس مثلا زه دغه ټول غواړم سلیکټوم یې کاپي او وایم چې دغه ځای کې بیا راشي کرسر کړه پیسټ همالته به بیا راشي نو کله کوم یو خط شکل عکس هر څه وي غوښتل چې کاپي یې کې فقط کلیک کړه کاپي کلیک او هر چېرته چې راوستو هلته پیسټ کلیک پوه شوې په دې باندې بل د کټ بیا څه کار کوي مثلا دغه جملې دلته لیکل شوي زه غواړم چې له دې ځای نه ختم شي او دغه ځای ته راشي له دې ځای نه ختم شي هلته راشي بیا به کټ کلیک کوي
اوس ګوره کټ میکو له دې ځای نه ختم شو چیرته غواړم مثلا دغه ځای ته غواړم کلیک میکو پیسټ بلته براشي پوه شوئ کاپی چې ده کاپی یې اخلي همالته یې پرېږدي هر چیرته چې وغواړئ هلته یې درته راولي کټ له کوم ځای نه چې د کټ کو هغه ځای نه یې ختموي هر چیرته چې د پیسټ کو همالته یې راولي پوه شوئ دې ته کټ وایي مثلا دا کمپیوټر ده له دې ځای نه یې بیخي اخلئ اولته یې ږدئ دلته خو ختم شو که نه هلته دې کلیک کوو اب کاپي مثلا یو ورقه ده وروړې هغه والا ته فوټ کاپي والا ته چې دې کاپي راته واخله که نه خو هغه اصلي خو هم بېرته درکوي چې هر څومره کاپیانې وغواړئ هومره کاپیانې هم درکوي دلته هم همداسې ده کله چې د یو جمله یا عکس وي شکل وي کاپي دې کو چې هر چېرته یې پیسټ کړې همالته هم راځي که یې 2 وارې پیسټ کړې 2 وارې پیسټ کېږي که یې 3 وارې پیسټ کړې چې هر څومره یې پیسټ کړې هغومره پیسټ کېږي او کوم چېرې کټ کړو هغه ځای نه به یې ختموي چې هر چېرته هم پیسټ کړو هلته به راځي شارټکټونه چې کله یو جمله کاپي کوئ سلیکټ یې کړه کنټرول سی ګوره دلته کرسر باندې کېږده شارټکټ به یې راشي کنټرول سی یو جمله سلیکټ اوس مثلا دا علي ده کنټرول سی کاپي شو چیرته غواړئ مثلا دلته د پیسټ شارټکټ کنټرول وی اوس دلته غواړم کنټرول وی بیا یې غواړم کنټرول وی دلته لاندې بیا غواړم کنټرول وی یو شی چې د کاپي کو هر څومره وارې پیسټولی شي بیا پیسټ بیا پیسټ او که چیرته کټوي اوس دا جمله زه کټ کوم سلیکټ دا کنټرول سی هغه کنټرول ایکس شارټکټ یې چې ده کنټرول ایکس کلیک یې کړه ګوره دلته کټ شو د پیسټ خو بیرته کنټرول وي د هر چیرته چې غواړم هلته کنټرول وي پوه شوئ کاپي کټ موږ همیشه بیا په شارټکټ کوو له 2 ځایونه یې نه کوو فقط یو دا جمله ده سلیکټ مې کړه کنټرول ایکس کټ شو چیرته یې راولم دلته کنټرول وي پیسټ شو پوه شو په کټ کاپي پیسټ باندې نشته مشکل دا په کوم ځای کې وو دا په هوم منیو کې وو دا ټول اپشنونه په هوم منیو کې وو بیا دلته ویو منیو لرو ویو معنا لیدل ویو لیدل اوس دلته ټول موږ سره هغه اپشنونه دي چې کوم شی ښکاره شي کوم شی نشي ښکاره یا صفحه څومره ښکاره شي اوس په اول دې کې ګوره موږ سره زوم ده چې دلته موږ په اوله ورځ ویلې چې زوم څه کار کوي که غواړو چې کله صفحه راته غټه ښکاره شي یا وړه ښکاره شي خو نارمالي څو فیصده ده پرنټینګ به هم همیشه 100% دلته هم شته اوس مثلا زه غواړم چې زوم یې کم لږ غټ راته ښکاره شي دا وینه صرف غټې ښکاره کوي بعضې وختونه بعضې خط لږ وړ لیکلی وي بعضې اشکال لږ واړه وي ته دې لپاره چې دقیق یې وګورئ لکه زوم کوي چې لږ غټ درته ښکاره شي زوم او چې کله بیرته زوم اوټ کوئ بیرته واړه ښکاري خو که یې ګورئ چې پرنټېږي به څو فیصده بیا به 100 کې ګورئ 100 کې چې هر څومره ښکاره شو هماغومره به پرنټېږي پوه شوئ بل د رولر ښکاره شي که نه شي ښکاره وینئ ټیک مارک ایسته کې ورکېږي ټیک مارک یې کلیک کې راځي سټیټس بار اوله ورځ موږ ویلی وو چې دې ته سټیټس بار وایي که نه که ټیک مارک ایسته کې ورکېږي که ټیک مارک کلیک کې راځي وینئ سټیټس بار بل د ورډ ریپ او میجرمنټ اول میجرمنټ یونټ وایو د خط کش ګوره زموږ په انچ باندې ده وینئ له دې ځای نه ته دې ځای 1 انچ 2 انچه 3 انچه که چېرته یې بدلوي له دې ځای نه یې بدلوی شي وینئ انچ کلیک ده سنټیمیټر یې کم اوس به په سنټیمیټر شي پوینټس یې کم پوینټس نقطو ته وایي ګوره پوینټس به شي پکس به شي خو موږ تاسې فعلا کوم یو پکې پېژنو سنټیمیټر او انچ فعلا بل هم دوه استفاده هم کوو مخکې پروګرامونو ته چې لاړ شي بیا به دا نور دوه هم وپېژنئ او بل د ورډ ریپ کې ګوره اول د ریپ ټو رولر کله چې موږ یو جمله لیکو د خط کش له دې سره شروع کېږي د خط کش ته دې سره پورې د مارجنز په اندازه وینئ دلته موږ تاسې مارجنز لرو که نه 1 انچ د دې ځای نه ته دې ځای مارجن ده له دې ځای نه نو خط له دې ځای شروع کېږي ته دې ځای که چېرته په دې کې موږ ریپ ټو وینډو کلیک کوو بیا خط د صفحې د یوه سر نه وینئ د دې ځای نه ته دې ځای درته ښکاري له دې وینډو دې ځای ته وینډو وایي له دې وینډو نه ته دې صفحه د همدې په اندازه درته ښکاري نو اوس که یې پرنټ همداسې به پرنټېږي نه څو فیصده پرنټېږي 100% او بیا موږ تاسې دلته پرنټ پریویو پرونه ویلې نو کله چې موږ پرنټ وو اول څه شی ګورو پرنټ پریویو ګورو پرنټ پریویو کې چې هر رقم راته وښوه پرنټېږي به هماغسې دا صرف له دې لپاره ده چې دلته تا ته څه رقم ښکاره شي د کار د اساني لپاره که کله غواړم چې ماته خط داسې ټول ښکاره شي په سکرین باندې غټ ښکاره شي نو زه کولی شم چې دلته په ویو کې ورته ووایم چې ریپ ټو وینډو او یا بیرته ریپ ټو رولر کوم چې د خط کش په اندازه راته ښکاره شي یا ورته وایم چې نو ریپ کې نو چې یو جمله څومره لیکې اوس مثلا دا جمله ده ګوره دلته سکرول ورسره پیدا شي چې څومره یې لیکې همغومره اوږدېږي وینئ ګوره همغومره اوږدېږي نو اوس که یې پرنټ همداسې اوږده خو نه پرنټېږي که نه نو پرنټېدو لپاره به یې موږ تاسې چېرته بیا ګورو پرنټ پریویو کې 2یم لاین ته راغلی 3یم لاین ته راغلی دا ما درته ویلې چې ویو ده ویو معنا کتل چې دلته تا ته څه رقم ښکاره شي نو هغه ستا زړه ده چې د خط کش په اندازه یې ګورې وینډو په اندازه یې ګورې او که نور به کوي خو زیات کوم یو نه استفاده کوو ریپ ټو رولر تر څو موږ ته ښه دقیق ښکاره شي چې څومره فاصله دې خواته لرم څومره فاصله دې خواته لرم
دا ویو منیو شو. پوه شوې ته دې ځای پورې؟ نشته مشکل؟ بس